امرالله صالح په میلیونونو ډالرو مصرف سره په کابل کې څه کول غواړي؟ سلام، ستړي مشئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل ښار کې به د میلیونونو ډالرو په لګولو امنیتي کمرې نصب کړي. صالح په یو فیسبوکي پیغام کې ویلي چې ډیر ژر به ټول کابل ښار د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راشي. د ده په خبره د جرمونو د له منځه وړلو او مجرمینو د تعقیب لپاره د امنیتي کمرو نصبول یو وړین کار دی او په خبره دا به د جرمونو په کمولو کې مثبت اغیز ولري. د ده په خبره د کمرو په نصبولو شاوخوا 100 میلیونه ډالره لګښت راځي چې مرستندویه هیوادونو یې د تمویل ژمنه کړې. امرالله صالح په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. افغان حکومت داسې مهال دغه پریکړه کوي چې کابل ښار تر بل هر وخت بې نظم او ناامنه شوی. ځینې خلک د کمرو نصبول مهم بولي او په وینا چې دا به کومک وکړي چې د جرایمو کچه ټیټه شي او مجرمین به وپېژندل شي. خو ځینې بیا وایي تر هغې چې د غلو، جنایتکارانو او نورو ورانکارو ډلو تر شا د جهادي مشرانو، سیاسي څېرو او چارواکو لاسونه وي، ملاتړي وي او په دې ډاډه وي چې له نیول کېدو وروسته ژر بېرته خوشي کېږي او یا یې څوک د نیولو توان نه لري نو تر هغې ګټه نه لري. ځینې بیا وایي چې د 100 میلیونو ډالرو مصرفولو په ځای دی 100 مجرمین سخت مجازات شي، پیښې به پخپله کمې شي. ځینو بیا په طنزیه ډول ویلي چې د سار کمرې په برېښنا کار کوي، په هوایي خبرو کار نه کوي. دوی وایي کابل کې برېښنا له کومه شي او ځینو لا دا هم ویلي چې هسې نه کمرې غله پټې کړي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د دغه پلان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په یو وخت کې خدای سپارم. د الله په امان.